رسول فرمای غزل اوریدل دا ګناه ده، ورته کښېنستل دا فسق دی، او سر ښورول خوند ورباندې اخیستل دا کفر دی. کفر سره کافر کېږي. الله اکبر. استغفر. سندرې خو به نه اوري یاره چې کله داسې یو ډېره قومي غزل پیدا شي، سندره پیدا شي، که هغه د امیر خېل یو غزل ډېره انتیکه غزل وه چې هغه جنت جنت وطن و که څنګه څنګه، دا داسې ښاري غزل وه، دا دومره چې زر ایټم بم پر چا باندې وغورځوي، دومره اثر بیا نه وی کړی لکه دې غزلې چې وکوي. درندې خبرې وکړي چې څوک یې ونرغړی، او درانده کارونه وکړي چې څوک مو هغه کار اوچت نه کړي او د یو ځای نه بل ځای ته کښېنوي. او دا چې نه د خبره استواري او نه د کار استواري نه د منشور استواري، او د میاشتې په سر کې د یو شی منشوري، په منځ کې د بل شی وي، او په آخره کې د بل شی، او کال سر کې یو شی وای او منځ کې بل شی وای او آخره کې بل شی وای. که نه نو دا نه بل شی شو. دا کال بعد چې یوه خبره کوي او کال مخکې بله کوي، خو دا نن د کال سر دی سوچ وکړه چې دا کال بعد په کار دا ده دا خبره بدله نه کړه. چې کال بعد بدلوي نو کال مخکې ورته سوچ وکړه. عقل رب العالمین درکړی، عقل سلیم کو فکر پکې وکړه، دغې نه بعد قدم اوچت که او قدم کېده. تاسو باید درانده خلک اوسېږئ.